حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہ راوړی په دې مسله کې چې یو سړی مړ شي او روجي پې پاتې شي نو دی به څه کوي؟ دا روجي به د طرف نه څوک نیسي. نو روایت عائشہ رضی اللہ عنہ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه، چې څوک مړ شي او په ده باندې روجي پاتې شي نو د خپلوان دی د طرف نه دا روجي ونیسي. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. په نورو کتابونو کې هم دا روایت شته. د دې نه مخکې چې د دې مسلې تفصیل درته بیان کړم یو خبره یاد ساتئ، هغه ده څوک چې مړ شي او په ده باندې روجي پاتې شي نو دی په دوه قسمه دی. څوک چې مړ شي او په ده باندې روجي پاتې شي نو دی په دوه قسمه دی. په دوه کې به دی لازم یو وي. یو هغه سړی ان یموت قبل امکان الصیام، د رجوع د نیوو نه یا د رجوع په نیوو باندې د قادر کېدو نه مخکې مړ شو، د وخت د کمی د لاسه یا د بیماری د لاسه یا د سفر د لاسه، نو په ده باندې هیڅوک نشته. څنګه؟ لکه یو سړی دی هغه بیمار شو، ډاکټر ورته دا وایي چې ته به د ښه کېدو پورې روجي نه نیسي. وختي طور بیماري ده، وختي طور کې موږ لږ ساعت مخکې دا وایي چې دی به دا روجي پرېږدي وروسته بیا نیسي. صحیح شو، د روجي پرېښودې او د دقه بیماری په دوران کې مړ شو. بیماری په دوران کې مړ شو، بس په دې هیڅ هم نشته. ولې پیسه نشته؟ اخو صحیح شو، اخو عذر شو، خو ولې په ده باندې پیسه نشته؟ اخو به دې قضا راوړي، دا خو بلکل واضحه ده. خو که دی مړ شو د بیمارۍ په دې دوران کې نو په خپلوانو باندې څه نشته چې د طرف نه روجي ونیسي. ولې؟ ځکه چې ده ته موقع نه ده میلاو شوې. دی جواب دی، ده ته موقع نه ده میلاو شوې. د چا د طرف نه به روجي نیوی کېږي؟ هغه دویم قسم دا دی. ګوره یو سړی دی مړ شو په داسې حال کې چې روجي پې پاتې وي او د روجو د نیوو طاقت یې هم و، په دې قادر و خو نه یې دې نیولي، د ده د طرف نه به روجي نیوی کېږي. پوه شوې په دې مسله که نه؟ لکه یو سړی دی په هغه باندې 5 روجي پاتې دي، بیمارۍ د لاسه 5 ورځې روجي هغه پاتې دي او ده ته بیا موقع میلاو شوه، دی خم شو د هغه بیمارۍ نه، وخت یې تېر کړو او مړ شو، نو په ده باندې اوس دا روجي پاتې دي. هر چې هغه اولنی دی نو هغه ته خو د سره موقع نه ده میلاو شوې، هغه ته د سره موقع نه ده میلاو شوې چې هغه دا قضا راوړي. نو چې موقع ورته نه ده میلاو شوې نو خو معذور دی، هېڅ پې نشته، خو ده ته خو موقع میلاو شوې وه که نه. نو مسله اوس د ده په باره کې ده او د ده په باره د دې کس په باره کې یا داسې قسم انسان په باره کې د علماو انتهایی اختلاف دی په دې مسله کې. زه هغه نور اقوال نه ذکر کوم، موږ به راجح قول ذکر کو. هغه دا دی چې کله یو انسان مړ شي او په ده باندې روجه لازمه وي، که هغه روجې په شریعت لازم کړي او که ده په ځان باندې د نظراني او د منښتې د لاسه لازم کړي نو دا به د ده د طرف نه نیوی کېږي. ولې؟ ځکه چې دا حدیث څه دی؟ عام دی چې څوک مړ شو په داسې حال کې چې په ده باندې روجه یي، روجې پې پاتې، نو خپلوان دې د ده د طرف نه روجه ونیسي. ځکه چې بعض علما دا وی دا حدیث صرف د هغه روجو دپاره دی چې انسان منښته کړي چې زه به دا روجې نیسم او دی بیا مړ شي هغه روجې ونه نیسي. نو موږ دا وایو چې دا حدیث عام دی، دې خبرې ته پکې څه ضرورت دی چې منښته او غیر منښته؟ خو داسې به وایو هر هغه روجه چې په انسان باندې لازمي، که هغه په شریعت لازمه کړي به اصل الشرع یا د منښتې د لاسه په ده باندې لازمه شوي او ده نه یې نیولي او وخت ورته میلاو شوی، موقع ورته میلاو شوي، د طرف نه به دا روجه نیوی کېږي.
د ده طرف نه به دا روژه دا به نیوی کېږي. بیا بله مسله دلته دا ده چې آیا په دې ولی باندې د ده په دې خپلوانو باندې دا روژه نیول لازم دي او که نه؟ په بعضو روایتونو کې ښه صریح امر راغلی دی فلیصم عنه ولیه، یعنی خپلوان دې دا روژه ونیسي، او امر په اصل کې د څه دپاره د وجوب دپاره، خو دلته دا امر د وجوب دپاره نه دی، بلکې بعض علماء په دې باندې اجماع را نقل کړې ده، امر د وجوب دپاره نه دی. وجه دا ده، دلیل پې دا دی. ګوره په صحیحینو کې یو حدیث دی او په دې حدیث کې سوچ کوئ. عبدالله ابن عباس وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راله، وی یا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها. اې د الله پیغمبر زما مور مړه شوې ده او په هغې باندې روجې پاتې دي د منښتې، یعنی منښت یې کړې او په ځان یې روجې لازم کړي، زه د هغې د طرف نه روجې اوس ونیسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارأیت لو کان علی امک دین، اوس که ستا په مور باندې قرضه وې تا به ورکولی که نه؟ هغې ما به ورکولی. وی فصومي عن امک، نو بیا د مور د طرف نه روجې ونیسه که نه، دا هم په هغې یو قرض پاتې دی. علما دا وایي ګوره، وی په خپلوانو باندې خو دا واجب نه دي چې دی به د مړي د طرف نه قرضه ادا کوي. په خپلوانو دا واجب نه دي واجب، خو غوره طریقه دا چې قرضه ورکړي. خو که چېرته قرضه ورنه کړي نو واجب خو پې نه دي که نه، مستحب دي د هغه دپاره. نو دغه شان په خپلوانو باندې دا لازم نه دي چې دوی به د سړي د طرف نه د مړي د طرف نه روجې نیسي، بلکې مستحب دي چې دوی د هغه د طرف نه روجې ونیسي. بله مسله دلته دا ده چې دا ولی چاته ویلی کېږي. د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي که نه صام عنه ولیه، د هغه ولی دې روجې ونیسي. بعضو دا ویلي دي چې کل قریب، هر خپلوان ته ولی ویلی کېږي، دلته مراد هر خپل دی. چا ویلي چې نه وارثان، او چا ویلي عصبه، خو دې ټولو کې راجح قول هغه دا دی چې دلته مراد خپلوان دي، هر خپلوان چې که هغه د پلار د طرف نه او که هغه د مور د طرف نه وي. ورسېدې په دې مسله باندې که نه؟ ولې دلیل په دې باندې څه دی؟ دلیل په دې باندې دا دی لکه اوس یو سړی دی مړ شو، په هغه باندې قرضه ده. دا قرضه لازم به د ده وارثان ورکوي که نه خپلوان هم ورکولی شي؟ وارثان نه علاوه خپلوان هم ورکولی شي. دقه شان دا مسله ده، دقه شان دا مسله ده. بلکې علماء دا خبرم ذکر کړې ده که چېرته یو اجنبی انسان رپانسي او د ده د طرف نه روجه ونیسي. اجنبی معنی څه ده؟ بلکل پردی، د ده د طرف نه روجه ونیسي هم صحیح ده. او دقه شان خبره ده که یو پردی سړی رپاسي او د یو مړي د طرف نه قرضه ورکړي، کیږي که نه کیږي؟ کی. نو دقه شان دا چې کوم انسان مړ شوی دی د ده د طرف نه خپلوان که روجه نیسي، که هر قسمه خپلي، او که پردی د ده د طرف نه روجه نیسي، نو په هر حال کې دا روجه صحیح ده. نو که یو سړی دا وایي چې د حدیث کې ولی ذکر شوی دی، نو ولی دې دپاره ذکر شوی دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دپاره ذکر کړی ځکه چې غالبا دا کار خپلوان کوي، غالبا دا کار خپلوان کوي. ښه، دلته یو فایده ده کې هغه دا ده، اوس یو سړی دی مړ شو، په ده باندې لس روجې دي او لس خپلوان را جمع شو، هر یو دا وایي چې موږ به یو روجه ونیسو. دا کیږي که نه کیږي؟ ښه، یو سړی دی مړ شو او په ده باندې د رمضان د میاشتې، رمضان په میاشت کې د کوروالي کفاره پاتې ده 80 روجې، نو چې 80 خپلوان را جمع شي او دا روجې ونیسي نو کیږي به؟ ولې؟ ته بل ځای ته لاړې په کس باندې، موږ هم ټول دقه خبره کوو چې دا روجې خو په هغه کس دي دا نورې چې نیسي.
دا روجی چې ټولې نیکي خو دا په دې کس دي که نه نو دا کم سړی چې مړ شو 10 روجي به پاتې دولې پاکه نه وي او دا 15 چې به پاتې دولې پاکه نه دي خو ټولې پاکه دي خو موږ دا وایو چې 15 کسان کې دا 15 روجي ونیسي دا به صحیح ځکه چې هلته موږ دا وایو که 10 کسان 10 روجي ونیسي نو صحیح دي که نه صحیح دي خو که 15 راولګي 15 روجي ونیسي ځکه چې په ده باندې خو 2 میاشتې پرلپسې روجي پاتې دي نو دا به صحیح که نه وایي صحیح نه وایي صحیح ولې ځکه چې هلته په هغې کې شرط د تتابع موجود دی پرلپسې او پرلپسې هله کېږي چې یو انسان یې ونیسي که 15 ونیسي نو پرلپسې به کې سره ځکه چې هلته خو روغ ختمه شو بس یو روژه په ټولو راغله او هلته کې شرط دی چې صیام شهرین متتابعین تتابع پکې شرط دی پرلپسې روجې نیوه نو بیا به لازم یو کس وینیسي والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو او سبا به انشاءالله نوی باب شروع کوو صوم التطوع په باره کې به خبره کوو نفلي روجې نیوه کمه نفلي روجې نیوه جایز دي او کم نه دي جایز او څومره ثواب دی او څومره نه دی دا ټولې مسلې به انشاءالله بیا په روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين